ودې به درته یادې ګام په ګام شي کلیواله خمار دی چې په سترګو کې تمام شي کلیواله زمونږ د سیمې په سرلای په بم کې وغورځېده ټنګ د رباب مو او منګای په بم کې وغورځېده او یو د باڼه دي د خالد هیشي بل د خالونه عجیبه چې په بنوګل کې به زرغون شي باغه زه سترګې ډیم لره نالای شونډې ګل مخې بهار دی جونۍ بلا کړی سنگار دی پر سپین رخسار یې زلف مار دی مته را کړی گزار دی ځکه په هر وړي سړه وطن ته زما دا په نظر شکرانه په ور پسې شه تر مطلب یارانه په ور پسې شه او می خواران چې پکې وچې شونډې ګرځي ساکی ستا د میخانه په ور پسې شه او چې ډکیږي همیشه زمونږ په وینو چې ډکیږي همیشه زمونږ په وینو ملکه ستا د خزانه په ور پسې شه او ګیلمنه چې نګار در څخه لاړو مړه ړنګه شه دنیا په ور پسې شه د شاعرانو څانګې قدرمنې لیدونکي اورېدونکي مینه محبتینه مو یورې بیا ومنئ په دغه تمه په دغه ایله چې را تاریخ جوړ او ژوند مو خوشحال وي ډېر وخت نه موږ په کوشش سره وي چې شیرین وزیر صاحب سره مېلمه شي خو هغه وخت روغی چې نن د دغه خپرونې مېلمه درین تکړه د عتاب ته پورا ډېرې هلې ځلې کوششونه کوي شیرین وزیر صاحب سره مېلمه دی دنه غزل ارووي شیرینه وارووي او کوشش وکړي چې څه نه څه پوښتنې ځنې وکړي نو شیرین وزیر صاحب د شاعرانو څانګې په دغه ادبي خپرونه کې ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی درته ووایي چې موږ ته د خپل قیمتي وخت وروکه په دغه مصروفیات کې ډېره مننه ده که اوس ستړی مه شئ جنتي شئ الله دې خوشحال لره د شاعرانو څانګې پاڼې چې څومره ملګري دي څومره کتین کې دي د هغې مننه کوه سپیشل زهیب مسرور صاحب ته ډېره مننه مهرباني مننه شیرین وزیر صاحب په دغه وخت باندې د بلا لیدونکي اورېدونکي کسي که د خبرې نه تیر شي په سهار کې څه نه سرته وړاندې کې په داسې به په ورسي خبرې او پوښتنه ورسره کړي خوښه مې د انقلابي غزل دی شاد قربان یی چې زمونږ د سیمې په سرلای په بم کې وغورځېده زمونږ د سیمې په سرلای په بم کې وغورځېده ټنګ د رباب مو او منګای په بم کې وغورځېده ډېر ښه دی او کوچۍ په چغو چغو ژاړي چې بچی یې نه وي کوچۍ په چغو چغو ژاړي چې بچی یې نه وي پرون 14 کې شپونکای په بم کې وغورځېده ډېر زبردست دی او هغه چې تا ته په پیزوان پسې وخار ته تلی هغه چې تا ته په پیزوان پسې وخار ته تلی ګلرنګ هغه یو سړی په بم کې وغورځېده شیرین لالا یورې بیا ډېر ښه هغه چې تا ته په پیزوان پسې وخار ته تلی ګلرنګ هغه یو سړی په بم کې وغورځېده او دلته د ګړد پښتونخوا په هر یو ګوټ کې خدایه روح مسکې لیونای په بم کې وغورځېده روح مسکې لیونای په بم کې ډېر ښه دلته د ګړد پښتونخوا په هر یو ګوټ کې خدایه روح مسکې لیونای په بم کې وغورځېده او خوب مې لیده زه چې د خوبه پسېدله نو خلګۍ مې ورکړه خوب مې لیده چې شیرینای په بام کې وغورځېده ډېر زبردست مننه شیرین لالا ډېر په زړه پورې ډېر عالي و ډېر خوند یې وکړه مینهوال او خوند ځنې وخوستی وي شیرین لالا موږ خو د ښه نږدې ځه پېژني خو که د خپلې لیدونکي اورېدونکي سره لږ ډېر د زونه پېژندګلي وکړم زه بانی سره باقیخیل سره تعلق لرم خپل نوم شیرین دی او مطلب ادب کې په ځنه شاعري کې مې شیرینه استعمال کړی دی ملګري مې شیرینه بیلی مننه شیرین لالا څومره وخت کېږي چې ته د شعر میدان ته راغلی شاعري خو 2000 نه زه ادبي محفلونه اټنډ کوه او د حال بن 2014 نه مې سټارټ وخستی ته د بلا غزل لیکلی وي څه تعداد یې درته معلوم دی که نه تقریبا سل سپیشل داسې مې لیکلی وي بسپاره د چاپ په اړه څه سوچ کړی دی چاپ خو چې کله هغه مطلب هغه پیرومت کاروان وی چې تاسو چې کله په خپل شاعري باندې اعتماد ولرستی
نو هغه نه بعد تاسو مطلب چاپ کوي نو مو په خپل شاعري باندې دمر اعتماد نشته چې مطلب زې چاپ کو په سره چاپ کوي قربان شیرین لالا تعلیمي زده کړې په والا سره کاله ته وښه دمر په ډېر خو نه دي کړي مطلب له مو کړی دی مننه شیرین لالا دا که د خپرونه وکسي وخت سره مختصر دی ډېر ښه معلومات تر سره شریک کړل لیدونکي اورېدونکي په تامه دي که مسلسل څه غزل ورته وړاندې کړې نو ډېره مننه وکړئ زه روغ رامیټیا لیوانای ته زه روغ رامیټیا لیوانای ته یاره خزانی او سپرلای ته واه ډېر ښه او دا د شپږمې سره په خوا کې ستوری دا ستوری زه یې د شپږمای بیا ډېر ښه دا د شپږمې سره په خوا کې ستوری دا ستوری زه یې د شپږمای ته او تر مخ یا ماته دی کزیلا کېږي زه ښه بټیر یو چرډای ډېر ښه ډېر زبردست تر مخ یا ماته دی کزیلا کېږي زه ښه بټیر یو چرډای ته او ما وستا یو بل ته بخل یشکله زه ستا شمله زما بنګړای ته واه ډېر ښه شیرین لالا ډېر زبردست خو زه د شپونکي په څېر راتللی شم پیغله چینه ده او بوبرای ډېر ښه او بل شعر دی پې چې په بنوګل کې به زرغون شي باغه زه سترګې ډیم لره نالای بیا ډېر ښه دی په بنوګل کې به زرغون شي باغه زه سترګې ډیم لره نالای ته او آخري مقطع دی پې چې شعري نستا سره زه نه رټېږم هر څه په ما کې دی سړی شیرین لالا ډېر ښه ډېر زبردست بل غزل وی قربان مسلسل شیرین لالا مسلسل یی چې زما زخمونه عجیبه عجیبه زما زخمونه عجیبه عجیبه زما زخمونه عجیبه عجیبه داستانه زونه عجیبه عجیبه ډېر ښه او یو د باڼه دي د خالد هیشي بل د خالونه عجیبه عجیبه ډېر ښه وایا مولا صاحب کوم نه راوه دی شرابونه عجیبه عجیبه وایا مولا صاحب کوم نه راوه دی شرابونه عجیبه عجیبه او مکتب د مینې په چینه کلاو کا لیکا خطونه عجیبه عجیبه ډېر ښه شیرین لالا او د بعض خلکو عجیبه فطرت وي وایي لاسونه عجیبه عجیبه ډېر ښه زما په لاش باندې برخم کوئ وینم لاشونه عجیبه عجیبه ډېر ښه دی ور بیا وایه زما په لاش باندې برخم کوئ وینم لاشونه عجیبه عجیبه او شیرین پاگل دی او پاگل غنه دی شیرین پاگل دی خو پاگل نه دی شیرین پاگل دی او پاگل غنه دی د خدای کارونه عجیبه عجیبه شیرین لالا ډېر په زړه پورې واه وده به درته یادې ګام په ګام شي کلیواله خمار دی چې په سترګو کې تمام شي کلیواله واه شیرین لالا ډېر ښه ډېر زبردست بیا یې ورې سار وده به درته یادې ګام په ګام شي کلیواله خمار دی چې په سترګو کې تمام شي کلیواله واه مقبره بزان ته کندي په خپل لاس تسین پر غاړه چې نو شي په سلو کې ناکام شي کلیوال آی ډېر ښه او مسلې د مولا اوره خو غزلو ته غوږ نسه شاعر سړی ته وخت نه وخت الهام شي کلیوال ورې بیا ډېر ښه ډېر زبردست مسلې د مولا اوره خو غزلو ته غوږ نسه شاعر سړی ته وخت نه وخت الهام شي کلیوال او دا څنګه پښتونخوا ده او دا څنګه پښتانه دي نه دلته کې مزه او نه آرام شي کلیواله واه ډېر او ځواني د پلاس کې خروزګار وخله پلاس کې چې ژوند در نه ضایع او نه لیلام شي کلیواله ځواني در پلاس کې خروزګار وخله پلاس کې چې ژوند در نه ضایع او نه لیلام شي کلیواله او د لرې رقیبان به لمن سڼ وهي او زیبه چې لمر په غرونو پرېوځي او مخام شي د لرې رقیبان به لمن سڼ وهي او زیبه چې لمر په غرونو پرېوځي او مخام شي کلیواله او دا څنګه پښتونخوا ده او دا څنګه پښتانه دي نه دلته کې مزې او نه آرام شي کلیواله خو شیرین چلا ته تللی دی واپس چې بیرته راشي د ستاسو په جومات کې به امام شي شیرین چلا ته تللی دی واپس چې بیرته راشي د ستاسو په جومات کې به امام شي کلیواله واه ډېر ښه په سترګو سترګو کې کتل وای خواږه پکار دي په سترګو سترګو کې کتل وای خواږه پکار دي زما د یار ګلپي شونډې ته ګیم نه پکار دي
نه پکار دی واه او سړه د وخت نه ګیله مه کوه خپل ځان روغون کا دا دور ښه دی خو د دور ته مذهب پکار دی واه دور ښه دی خو د دور له مذهب پکار دی واه سړه د وخت نه ګیله مه کوه خپل ځان روغون کا دا دور ښه دی خو د دور ته مذهب پکار دی واه او سړی چې وویني اسمان او جنت دا ووایي سړی چې وویني اسمان او جنت دا ووایي سترګې د شنې دي خدای ته هغه رنګونه شنه پکار دي او شیرین د دې جنۍ ډوډۍ ته بلا فکر وړی او دې جنۍ ته د ډوډۍ سره مسته پکار دی واه ډېر ښه ډېر ښه وی چې ښکل یې یاري را سره وکړه ژوند تومتي را سره وکړه سیل د غزني را سره وکړه یوه ورځ بادي را سره وکړه چې تماشا ته د دنیا ودروم واه شیرین لالا ډېر ښه شونډې یې ګل مخې بهار دی جونۍ بلا کړی سینګار دی په سپین رخسار یې زلف مار دی مته را کړی گزار دی ځکه په هر وړي سړه وطن ته ځمه واه ډېر ښه ډېر ښه په عشق مې کړی دی مجبور و په در ولاړ لکه منصور و خدای شته ستا شنې سترګې رنځور و نه مې سکار او نه مې کور و زه به بابا صاحب ته تلم بیا به راتلم ډېر ښه ډېر زبردست مننه شیرین لالا ډېره مننه خوشحالو صاحب ودوسې چې موږ ته د خپل قیمتي وخت وکړه په آخر کې د شاعرانو څانګې لیدونکي اورېدونکي ته که څه پیغام لرې نو مننه ودوي چې څومره لیدونکي دي څومره کتونکي دي څومره مور وي هغه ته زه دا وایم چې مینه وکړئ د یو بل احترام ولرئ یو بل سره وقدرئ یو بل سره وعزت یې ژوند وکړئ د ژوند نه خوند واخلئ مو یو شعر لیکلی و غرض په زړه شه چې ژوند بې مینې چېرته مه که ملا وایي مختصر دی نو 2 ورځې ژوند دی چې په مینه باندې تیر شي په ورورولي تیر شي په احترام تیر شي دا ډېره بهتره خبره وي نو ډېره مننه چې څومره لیدونکي اورېدونکي دي چې تر اخره پورې در سره پوتې شول د ټولې لیدونکي اورېدونکي مننه کوم نو په آخر کې مو زهب مسرور ته روکستی تر یو وخت پورې اجازات چې موږ تر نر شعرون پورې لوډ شي او هغې سره دا قسم خوندور پروګرامونه ریکارډ کړي ډېره مننه والسلام